د اعمالو دنیا دا زموږ د دنیا د ضرورت څخه دی، لیکن به قدر ضرورت باید د دې سره تعلق پیدا شي چې څومره ستا ضرورت وي هغونه به د مال او د دنیا سره تعلق ساتي. در حد زیات به د پیسو او د دنیا سره محبت نه کوي. دا ډېرې خطرناکې پایلې لري. دا سړی د ډېرو سختو ګناهو سره مخامخ کوي. دا انسان د لوی لوی هلاکتو سره مخامخ کوي. دا محبت د دنیا در حد زیات دا د ډېرو ګناهو کبیره او ذریعه ګرځي او د هغه سبب جوړېږي. پام کو صحیح ده، دنیا وګټه، پیسې زیاتې که، کاروبار وکه، لیکن په دنیا کې په زړه کې د دنیا محبت او مینه دومره مه ساته چې ستا په زړه کې بغیر د دنیا بغیر د پیسو بل هېڅ شی ته نه پېژنې. نه دې د اولاد سره دونه مینه وي، نه دې د قریب، نه د عبادات سره، نه د خپل رب سره، ټول دې پرې ایښی. دا محبت دا د هرې ګناه جړ دی. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حب الدنیا رأس کل خطیئه. د دنیا محبت در حد زیات دا د هرې ګناه جړ دی. دا په انسان کې تکبر هم راولي، لویه ګناه. دا په انسان کې بخل هم پیدا کوي، لویه ګناه. دا په انسان کې د عباداتو څخه محرومي هم پیدا کوي. دا د وسیله رحمي او د قرابت ته پرېښودلو هم ذریعه ده. یعنې که درته حسابه مې دا د ډېر لوی ګناه ذریعه ګرځي. البته که سړي ډېرې پیسې ولري، محبت یې په زړه کې نه وي، دغه پیسې بیا د سړي د آخرت د جوړېدو ذریعه هم ګرځي. خیراتونه پکې کوه، د مظلوم دفاع په کوه، د مریض د شفا لپاره استعمالوه، د مسکین د حاجت ته پوره کېدو لپاره استعمالوه. بیا دغه دنیا ستا لپاره بهترین خیر. هغه دنیا هغه محبت عیب دی او د ګناه سبب او ذریعه ګرځي. کوم محبت چې د دنیا دا پر هر شي باندې غالب شي او بیا دغه دنیا ستا څخه یو فوټ هم لرې کېدل ته نسې برداشتولی. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د دنیا محبت دا د بخل ذریعه ګرځي. اتقوا الشح. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خبردار تاسو ځان وساتئ د بخل څخه. شح وایي در حد زیات بخل، د بخل څخه ځان وساتئ. ځکه بخل هغه خطرناک شی دی چې مخکې تیر سوي امتونه دا د هلاکت ذریعه د بخل وګرځېدل. مخکې څونه امتونه چې هلاک شول د دوی د هلاکت ذریعه د بخل وګرځېدل. د مال سره به محبت، د دنیا سره به محبت، هغه د مال او د دنیا محبت دی به بخل ته واچول. د بخل په نتیجه کې به دوی داسې اعمال وکړي چې الله به ځینې ناراض. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مخکې امت چې کوم وه حملهم دغه شح او بخل دوی پر دې باندې وهڅول چې یو د بل وینې سره توی کړي او توی یې هم کړې. واستحلوا المحارم او دغه بخل دی دې ته وهڅول چې حرام شی ځان ته حلال کړي. د دنیا محبت دا په موږ کې اوس هم شته. یو سړی چې د ډېر پیسو شوق ولري، د دنیا شوق ولري، هغه بس په دې پسې دې مولوي ساته ورسه، دې مولوي ساته ورسه، یو حرام شی بس د حلالېدو کوشش کوي یا کسب شتنه نه کوي. بیا په دې کې لانجې هم کوي چې ما خو په دې وجه حرام شی ځان ته حلالول دا د دنیا د محبت او د بخل په ذریعه باندې کېږي. پام کوه. تاسو وګورئ ډېر کسان دا رقم چې هغه تعالی پاک ښه دنیا او دولت ورکړي، لیکن بیا هم دی په حرام پسې. چې مولوي صاحب ورته وایي دا ناروا دي، وایي یا ما نور پوښتنې کړي دي، هغه ماته جواز را کړی دی. الله بنده دین خو یو دی، قرآن خو یو دی، چې ناروا سو نو خو بیا ناروا دی. څوک تا ته څنګه جواز درکړي؟ چا ته څنګه جرأت سته چې په دې کې د الله په قانون کې لاس وانه وکړي؟ د دې لویه وجه چې کوم ده هغه ده د مال محبت چې سړی په زړه کې وساتي. دغه محبت سړی دې ته هڅوي چې په ده تکبر وکړي، په ده باندې بخل وکړي. او دغه بخل دا دومره لوی هلاکت والا مرض دی چې د انسان د وینې د بهولو ذریعه هم دا ګرځي. حرام په دې باندې حلالوي. د خپل اولادو د قریبانو دغه څخه هم قطع تعلق کوي، وایي داسې نه دا پیسې راسه واخلي. بخل مه کوئ. څومره چې د الله په لار کې یا د قریب په قرابت کې، د مظلوم په دفاع کې، د مریض په شفا لپاره مصرفولی سي، مصرف یې کوه. والله که یې ورپې لا کم سي. دا زه په اشد قسم درته وایم. ځکه الله موږ ته وعده راکړې
یوه روپۍ په 10 روپۍ باندې، یوه روپۍ په 9 روپۍ باندې، یوه روپۍ په 80 روپۍ باندې، یوه روپۍ په 900 باندې، لا در دې له هم زیات. دا الله زموږ سره وعده کړې. الله سبحانه وتعالی په وعده کې مخالفت نه کوي، الله نه کوي. لیکن د دنیا محبت که ته دا وایي چې د دنیا بغیر خو ژوند نه کېږي، زر ته هم نه کېږي، لیکن د دنیا محبت دا رقم وکړه لکه یو سړی چې په کشتۍ کې سفر کوي. دا کشتۍ څومره دی د اوبو څخه باد وړي چې اوبه دننه ورته راسي، او د ده هڅه او کوشش دا یي چې دا کشتۍ ته اوبه راننه نه وځي، او کشتۍ بغیر د اوبو ګزاره هم نشي کولی. که اوبه نه وي کشتۍ ولاړه ده، او که د هغه کشتۍ ته اوبه دننه ورسي د دغه کشتۍ د سواریانو د مال د ټول د هلاکت ذریعه هم دا ګرځي. د مال محبت هم دا رقم دی. د مال بغیر دنیا بغیر موږ ګزاره نه لرو. لیکن که ستا زړه ته د دنیا او د پیسو محبت شوه سو، دا لکه کشتۍ ته چې اوبه شوه سوې، کشتۍ د بربادېدو د هلاکت ذریعه ده. ستا د آخرت او د دنیا د بربادېدو لویه ذریعه دا ده که ستا زړه ته د دنیا مینه او محبت شوه سو. په زړه کې به دې یوه مینې، هغه د الله، د اسلام، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دنیا غوښتنه یې کوه، دا محبت نه دی. د الله څخه غواړه، دا محبت نه دی. ګټایه، کوشش پسې کوه، خو هغه محبت دی چې ستا پیسې ستا دنیا تا د الله څخه لرې کړي. لمونځ بیا په جماعت نه کوي، وسیله رحمي او قرابت نه شي کولی، تلاوت نه شي کولی، بل نه شي کولی، بل نه شي، ولا کاروبار دی ولا دکان دی، ولا کاروبار دی ولا دکان دی. دغه د انسان د هلاکت ذریعه ګرځي بیا. او الله په دې ته نه بخښي چې ما خو نو پیسې ګټلې، ما خو نو دولت ګټلې، ما څه کړي وای. الله وایي ما ته د دولت لپاره پیدا کړی په دنیا کې، ما ته د پیسو ګټلو لپاره پیدا کړی. سید دا ما ته حلال کړی وه، خو وروسته د عباداتو، اوس وروسته زما د بندګۍ، لیکن ستا زما پر بندګۍ باندې دا ټول شیان مخته کړي وو. دا انسان هلاک کوي.